अस्सलामुअलैकुम ग्रानो मीनवालो उम्मीद लरम چې تاسو ټول به روغ جوړ وي او د ژوند په موضوع کې به عزتمندو نوې ویډیو کې درته هرکلی ویم عزتمندو ډیر افسوسناک دردناک واقعه مخې ته راغلی دی چې د لاهور سره تعلق لرونکي یو دوه خويندې چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کړي آیا دا یې ولې قتل کی او د دې قاتلان څوک دي مرګرو مکمل حقیقت تر سره په دې ویډیو کې ښکارا کوم ویډیو کتو مخکې که تاسو زمونږ په د روشنی کلیک چینل کې نوی وئ نو زمونږ چینل د سره ضرور سبسکرایب چې زمونږ کوم معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر او د دې سره د ټاری نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرې مرګرو ډیر افسوسناک دردناک واقعه مخ ته راغلی ده چې په لاهور کې دوه خويندې چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کړي او دا ظاهر کیږي چې د خپل پلار قتل کړي دي او د بهایي په وجه قتل کړي دي او پلار دا خبره کوله چې دی به د پردو خلکو سره په موبایل باندې خبرې کولې د دې په وجه ما دی څو ځله منی کې خدای نه منی کړي او بازار ته وو به تاسو تللی نو دوی ته ما سوزله دا خبرو کا چې داسې کارونه تاسو مکوي خو چون کې د نه منی کېدو او زه هم اخر مجبور شوم د غیرت پنوم باندې ما د دوړ لوړه قتل کړلې آیا زه ډیر زیات شپېمانه يم خو چون کې ما کار کړی دی او دوی ته سوزله ما نصیحت هم وکړو چې تاسو داسې کار مکوي او بازار ته مزه خدای نه منی کېدل د دې په وجه باندې بیا زه مجبور شوم او تماشه مې راوغشته او دواړه مې قتل مرګرو دا د وړکو د پلار بیانو چې کله بیا سوشل میډیا ته ورکو او پولیس ته ځان په خپل ورکړو چې او ما یې قتل کړی دي او زه دا من چې ما خپل لونی د غیرت پنوم قتل کړی دي مرګرو که زمونږ سوچو کو زمونږ په معاشري کې په وړه خبره باندې دومره غټ کیسونه کیږي او قتلونه کیږي او زمونږ په معاشره کې نافرمانی ډیره زیاته ده امید لرم چې تاسو به زمونږ ویډیو ضرور خوښوي نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډیر مننه شکریہ